السلام علیکم محترم او خیر دی د رحم یو نقصه د سره شیر کومه د هغې زنانه د پاره ده او 100% مجربه ده چې کومې زنانه ته ډاکټرانو ویلي چې یاره ستا بچی دانه ډیره کمزوره شوې ده او د وینه د ودرېدو قابل نه ده، ماهواري جاري ده، روکاویږي نه په یو دوا سره، او ډاکټرانو ورته ویلي چې یاره ستا اپریشن به کوو، د رحم به بار کوو، ګزارو به ضایع کوو به، نو ته به ټیک کېږې. نو محترمو د دغې بیمارۍ دپاره نسخه دا ده: اجواین دیسي، رای سرخ او بابچی. که بابچی نه میلاویږي نو تیزپته چې ورته وایي، په دې دواړو کې یو شی، یا بابچی یا تیزپته یو شی به واخلئ. دا 100 ګرام. او ګندک املسار، دا ښه باریک پاوډر شوي، دا 300 ګرامه. دا به مکس کوئ او دوایي به تیاره کوئ. دې ته مولین 4 ویلی کېږي. 4 نمبر مولین ګولۍ تیارې شولې. دا به مریضې ته زنانه ته 2 ګولې سهار، 2 غرمه، 2 ماښام ورکوي، 6 ورځې. یاره امید د رب نه دی چې په 24 ګنټو کې به بلیډ انشاءالله یا مکمل ختمي ودرېدلی به وي، سټاپ شوی به وي، او یا بس لږ معمولي پاتې وي. د 6 ورځو نه پس به 2 ګولې سهار، 2 غرمه، ماښام بیا نه ورکوئ. بیا به د 21 ورځو پورې 1 ګولې سهار، 1 غرمه، 1 ماښام ورکوئ. که موسم ګرم وي نو 2 ټیمې ورکوئ، که موسم یخي نو 3 ټیمې ورکوئ. او دغه 6 ورځې چې د 2 سهار، 2 غرمه، 2 ماښام استعمال کړلې، دغه ورځې مر سره شمار کوئ. ټوټلي 21 ورځو پورې د علاج جاري وساتئ. 6 ورځې 2 ګولۍ، 3 ټیمه، بیا د هغې نه پس 1 ګولې سهار، 1 غرمه، 1 ماښام. که موسم ګرم وي 2 ټیمه، که موسم یخي 3 ټیمه. دا 100% مجرب نسخه ده، دې کې هیڅ شک نشته. د الله په فضل سره ټرای کوئ، تجربه پرې وکړئ، بیا ماته ووایئ.